ګران ورونو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته د شهزاد محمدي په باره کې څو خبرې وکړم نو تاسو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ. ګران ورونو پرون موږ خبر سو چې شهزاد محمدي له ورلد کپ څخه آوټ سو د ان فټ له وجې. نو کله چې بیا شهزاد محمدي پرون افغانستان ته راورسېدی نو د اول لواري سوشل میډیا ته دا خبره وکړله چې زه بالکل فټ یم، په ما باندې هیڅ هم نه دي سوي، زه خبر هم نه وم او زه له ورلد کپ څخه وایستم. ګوره دوستانو تاسو خپله سوچ وکړئ، تر دې لاندې یو ډیره غټه خبره ده، تا ولې سوشل میډیا باندې اوله وار دا خبره وکړه؟ دا خو معلومه خبره ده چې اوس هم په کرکټ بورډ کې د افغانستان په کرکټ بورډ کې ګروپان دي، جلا جلا پارټیانې جوړې دي. نو ګوره د آیا شهزاد محمدي چې دا اوس له ورلد کپ څخه آوټ سو دا صحیح خبره ده؟ آیا افغانستان کرکټ بورډ دا صحیح فیصله کړې ده که غلطه فیصله کړې ده؟ ګوره دوستانو شهزاد محمدي په تیر ایشیا کپ کې یو سنچري وواله د انډیا په خلاف باندې. له هغه راهیسته ګوره د بیخي زیات میچونه وکړو، په یو میچ کې هم د تر 20 منډې زیات منډې نه دي جوړې کړې. نو دا خو نه معنا که چیرې ته په یو میچ کې وچلېدې نو ته به خامخا په نور میچو کې خامخا لوبېږې. ګوره شهزاد محمدي موږ منو چې دی ډېر ښه پلیر ده، ډېر ښه پلیر وو او د افغانستان لپاره ډېرې ښې لوبې وکړې، ډېر ښه بازان افغانستان ته ګټلي دي، دا خو موږ منو. ګوره که موږ چیرې د انډیا کرکټ ټیم ته وګورو، ګوره انډیا کرکټ ټیم څنګه ټیم دی، څنګه پلیران دی انتخابوي، ریشب پنت څنګه پلیر دی، هغه د ورلد کپ ته نه کوي انتخاب. څونه اوس په ګوره په د آی پی ایل کې که موږ وګورو دی ډېر فټ و او د ډېر ښه بازان یې وکړلې، رایډوس و، دغه رقم ګوره ډېر پلیران دی پرېښول. هلته دا وایسته مایسته نه چلېږي، دلته خو ټول کار په وایستو باندې ده. که موږ ګورو د افغانستان په کرکټ بورډ کې ګروپان شته او دا کومه فیصله چې افغانستان کرکټ بورډ د شهزاد محمدي په باره کې کړې ده دا زه بالکل صحیح ګڼم. ګوره د افغانستان کرکټ ډېر ښایسته پلیران دي، انډر 19 کې ډېر ښایسته پلیران دي. که موږ ګورو درویش رسولي ده، شاهد الله کمال ده، بهیر شاه ده، دې ته چانس نه ورکوي. دا ټول د دې شهزاد محمدي دی له وجې. ته که چیرې انفټ یې، تاسې بازي نسې کولی نو ولې د خدای لپاره بل یو ته بازي ورکړه، بل یو ته چانس ورکړه، بل یو ته موقع ورکړه. کله چې ته فټ سې بیرته په پام کې راسې بالکل حق دې جوړېږي. اوس دې 10% حق هم نه جوړېږي، تا ته د میاشتې $3000 ملاویږي، ته نو نور څه شی غواړې؟ او بله یوه ډېرې زوري خبره درته کومه، ګوره له فیسبوک څخه تاسو صحیح فایده واخلئ او باید تاسو دا کمپین وچلوئ. نو تاسو ګوره اوس په فیسبوک څخه تاسو کومې خبرې وکړئ دا ډېر زر اوس تر افغانستان کرکټ بورډ پورې رسېږي. نو تاسو باید دا کمپین وچلوئ او دا کوم په افغانستان کرکټ بورډ کې کوم دي افغاني پلیرانو کوم حق خوړل کېږي هغه باید د هغه حق د دې بعد ونه خوړل سي او هغو ته باید خپله موقع ورکړي، هغو پلیرانو ته باید خپل چانس ورکړي. نو ګرانو دوستانو کوم ویډیو خوښ سوي ویډیو در سره لایک کړئ او زموږ چینل خامخا در سره سبسکرایب کړئ. مننه، په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.